بېخوبي داسې خواړه شته چې د ستونزه له منځه وړي. ډېری خلک له داسې ستونزې سره مخ وي چې څو ساعته بستره کې یو خوا بله خوا اوړي راوړي خو ژر خوب نه ورځي. له بله خوا لږ خوب کول د انسان روغتیا لپاره ډېر لوی تاوان لري او انسان په وژونکو ناروغیو اخته کوي لکه فلج، د زړه حمله او ډېرې نورې رواني ناروغۍ. لومړی د الوبالو جوس. یوې څېړنې ښودلې چې د الوبالو یا ګیلاس اوبه څښل په بدن کې د خوب د هورمون کچه لوړوي چې د خوب لپاره په راتلو کې ډېره مرسته کوي. دویم، چارمغز. چارمغز بدن ته د خوب د هورمون د ترلاسه کولو ښه وسیله ده ځکه چارمغز کې امینو اسید شتون لري. همدارنګه چارمغز کې ټول هغه مواد موجود دي چې بدن ورته اړتیا لري او د خوب راوستلو لپاره مرسته کولی شي. خو د شپې لخوا د چارمغز خوړل تر بل هر څیز په غاښونو کې پاتې کیږي چې د غاښونو د خرابوالي او درد لامل کیږي. سپینې وریجې. په سپینو وریجو کې هم داسې هورمون په پراخه کچه شتون لري چې له خوړلو څخه وروسته په خلکو کې د خوب احساس پیدا کیږي. بادام کې په پراخه توګه مګنیزیم شتون لري چې دا منرال د خوب او هډوکو لپاره ډیر ضروري ګڼل کیږي. پنځم، هم شات. په شاتو کې شته طبیعي خوږوالی د انسولین کچه لوړوي. نو که چیرې له خوب څخه وړاندې یوه قاشق شات وخورئ د ژر خوب راتلو لپاره ډیر ګټور دي. خو پام مو وي چې له شاتو خوړلو څخه وروسته مو غاښونه برس کړئ.